خپل کور د پاره یو قانون او دستور جوړول پکار دي او د هغه قانون او د دستور په جوړولو کې د کور کشران مشران نارینه زنانه ټول شاملول پکار دي او هر انسان دې د خپل رائے اظهار پکې هم کی او بیا په اتفاق باندې یو دستور جوړ کی. او درېمه اهم خبره د خپل کور د ښه ماحول لپاره هغه ده چې ټول سره یو شانته سلوک کول. مطلب دا دی دا نه چې مشر زوی له ډېره مینه ورکول او چې دویم او دریم پیدا شي نو هغه له کمه مینه ورکول. دې سره په کور کې ماحول هم خرابېږي او د دې د وجې نه په ماشومانو کې احساس کمتري هم پیدا کیږي. کو په دغه تیره برخه تاسو پورا کتل غواړئ نو تاسو چې کوم دی نو د کور د ښه ماحول اوله برخه د تیر شوي اتوار باندې مونږ اپلوډ کړې ده فیسبوک باندې، هغه ضرور وګورئ. د خدای د پاره پښتنو سانونو پیژنئ، ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.